بچی سوگ ورکی رزق سوگ ورکی عزت سوگ ورکی یاد ساتی ارسد اللہ سردی عبداللہ ابن زبیر پیدا شو سرداری کونین میں خجوری جولی کی اچولی کو سبان دی گرزی اعلان کی اے خلقا عبداللہ ابن زبیر پیدا شو دا مہاجرینو معشوم پیدا شو گرد الفاظ ہوئی چاہ معشوم پیدا شو جی پدی کو سروان نہیں آقا مبارک میں سوک تپوسم نکی چی سنگا روان دے سوک چی محبوب میں پنظر رازی ورطوید دی جولی نقجری واخلا اور توئی اید اللہ حبیبا سخوش آلی دا وی اللہ مہاجر تزوی ورکڑے دے ارچات قجوری نسیدہ قجوری نا قجوری والا تپوس کی سے چل دے دانوی چید زبیر بچوڑے شوے دے ارچاتوی دا مہاجر بچے شوے دے دا مہاجر زوی شوے دے مور مہاجرہ پلار مہاجر اے دا مہاجر زوی شوے دے وی یوزلی داسی پلا روان دے نبی علیہ السلام یوزل لاڑو بیا پدے لارا لاڑو دریم زلبان دے راغے عثمانی ذنورین میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام دا رسول اللہ یو بل تگوری حیران دی یو صحابی بل نتپوس کی بعضی علماء لکلیچ عثمان ابن عفان دے اے دا اللہ حبیبہ پدی کو سبان دے سوزلے لاڑے راغ لے ولی دا کو سخاص کرے دا وے اے دخدے بندگانو دی کو سکی زماو زما درب دشمنانو سیگی زماو زما درب آگی تا خیمہ چستا سی خزی پو کوڑو باندے دا چا بچی بندولے نشی اگوی تدا پیغام رسول غاڑما تاسی پو کوڑو سحر جادو باندے دا چا بچیم بندولے نشی زمارب چی کل اغاڑی چال اغاڑی سنگ اغاڑی اگرنگی اللہ رب العالمین خپل پیسہ لگئے اللہ اکبر کبیرہ سردار کونین می داغا عبداللہ ابن زبیر زما مقصد داد عزیزان عبداللہ ابن زبیر اگا سڑے دیں دا اگی مورزوی دیں دا اگا چاپغی کی پیدا دیں اللہ جل جلالو پیدائش مزیدار خوچ دنیا نزی دنیا نتللم عجیب دی عزیزانو ہو رہے عبداللہ ابن زبیرنا یو زری چاہتا پوسو کو اے عبداللہ ابن زبیرہ پزڑ دس ارمان دے ویاد زڑ ارمان دی بیان کا ننزمون دزڑ ارمان دا دے ہائی دا جریب زمکمی دا ہائی دا جریب موالم ہائی دا مارکٹ موالم ہائی دا مکان موالم اے عبداللہ ابن زبیرہ ویستا پزڑ سارمان دے تو خود مکی مکرمی گورنرے عبداللہ ابن زبیر میں مخراوانو ورطوی زمادی پر ابز الجلال قسم ہوئی زماس ارمان نشتا ما سوا دا دینا چی یو ظالم میں دا اللہ دا دین دا پارا دا اللہ دا رضا دا پارا شہید کیوں شہادت میں دا طول خلقو نا جداوی منگ دا جو سگو چی شہیدنو ہو اثر آبانی بدلے گی ما دا بلا دا مرگری موبیلو کو یہ ما توی مبارک شد ماڑی رخ کولے دا غیر خبری پا ماڑی رخ ہوگی لگی اولی دلے میں ندے ودے بدلا سے چاہ عاشق کا چلی دلے دنے و خبری در باندے خوگی لگی وما یقیناً دا سے مرگرو خبری دیر خوگی لگی او علاقہ مرات ندہ معلوم او کل رابی تکی نو آغا سر مین اولی دا آغا ویلا بلا ورز میں دعا شہیدان پر سٹیج اولی دل نوی خوشحال شما مود مال دیر شکر دے خوی گورا مام یو دعا کردے دا چی خدای دی کہ دریم ماو گرزوا نو بیا ماتل مالی سرنگا لیکن خوب خوراتو آیا وی سرداری کونین صلی اللہ علیہ وسلم وی یو استانا مواغستا یو بل مولانا سبنا مواغستا کہ تاسی دوارا بدا دی دوارا بدا ما پا ناموس شہیدان کی گی نوی ما داویل چی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخم پا ناموس رسالت بانزان قربانو ما نوی مالا دعا کوا نو یو مرگری تمی داویل اگل او نکانا دا سے نا ماویل دو خدای بندہ بستے منا نور دی شہادت غوارو پا ناموس رسالت تی غوارو پا ناموس رسالت باندے اللہ منگ دا حبیب پشان باندے قربان کا
د محبوب صلی الله علیه وسلم دفاع بد ځان د پر ایمان غنو سبا غنو یاد ساتي ګوره ها په ختم نبوت باندې به سودا نه کو ختم نبوت باندې به ځان قربانو ان شاء الله ختم نبوت دا زمونږه ایمان دی دا مو عقیده ده چې زمونږ خپل پیغمبر خاتم النبیین دی ټول وی صلی الله علیه وسلم خاتم النبیین دی کنه دی جواب راکړه نه سم आवाज راکړي دی کنه دی مونږ د آقا په ذات قربانیو والله زما د محبوب شان اعلی او بلند دی نو خوشاله پدیم چې زه ان شاء الله چې محبوب می فرمایلی نو په ختم نبوت به شهید کېږم ښا او که شهید شم دلته نو درخواست مې دا دی ګوره چې روډونه به نه بندوئ بلکې ګلونه به راباندې شیندئ په قبر باندې مې او په لاش باندې مې او زما په یو لاس او په بل لاس کې لیکل او که یو په دې لاس او بل په دې لاس باندې چې الله مونږ ته عشق محمدی را نصیب کی او الله د محبوب د عشق نه علاوه نور در نه هیڅ نه غواړو ربا دا چې چا غوښتي دنیا کې ارمان سره لاړل خو چې چا ستا د حبیب عشق غوښتی نو زنکدن کې خلق جاړي هغوی په خندا ډکه خوله الله او د الله حبیب له تللی دي بلال واقعا مې بیان کړی و کنه یاد شي درته ویلې مې وکړه ټولو ته یاد شي بلال خاندل بیبي ته تپوس کولو بلال ها خاندې به ولې نه غلام راغلی او سردار روانې هغې ویل والله ته دوکه شوې زه په سردارۍ مې څه کار نشته الحمدلله زه هغې چا ته روان یم چې زما د زنکدن تنده بېګا ماته شوې ده چې اوبه وي یو خوا صدیق اکبر ولاړو بل خوا عمر فاروق ولاړو بل خوا علی المرتضی ولاړو بل خوا عثمانی ذوالنورین ولاړو بل خوا عبدالرحمن بن عوف ولاړو سجوندی صحابه کرامو نمونه مواغستل صد وفاتو صحابو نمونه مواغستل داس خلق ولاړو آقا مبارک سره اوبدی یوی ماته راکا زبه اونی سما ورتوی نه بلال باندې د مرګ تکلیف راغله ده د مرګ تکلیف باندې مری ترخه شوی دا زد بلال خلی ته دا اوب په خپل لاس رسول غواړم انتظار د دې کوم اے ملک الموت زر زر خبر ختموا زما معشوقه په انتظار ولاړه ده اسنه چې معشوقې لمې تکلیف ون رسیږي بلال کله چې د چا سینه په رنګ د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم رنگ شوی دا عبدالله ابن زبیر می دعا کی یا الہ العالمین یا اللہ مرگ دا سرا نصیب کا یا اللہ چی ند مکی والا تا ملو شوی ند مدنی والا تا ملو شوی عبداللہ ابن زبیر اڈرکو اے خلق آزما ملگرو جنگ بنکوئی ملگری ورطرالل دا حجاج بن یوسف خلق پتا را روان دی منگ دستا شہادت اڑان دی دزان نمخ کے نغوارو منگا جنگ کول غوارو عبداللہ ابن زبیر میں ورطا تبسم کو پارام کی نئی ز جنگ نکو ما زد عثمان پا قدم زمان زد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا قدم زم ز جگڑی نکو ما ز جگڑی نکو بس تاس سکوئی خو ما شہید کی گیا حجاج بن یوسف کسان اولے گل وربس عبداللہ ابن زبیر راویستو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلد خندان رکدا وخاندی بولینا لگتیم بعد معشوقی سر ملاویگی لگتیم بعد اخپلی معشوقی سر وصل کیگی کسان ورطر الحجاج بن یوسف ویدلتا دسخطو کا چه حجاج بن یوسف پا حق دے او منگنا حق یو منگ باغین یو منگ بغاوت کرے دے عبداللہ ابن زبیر خطر آغستو راکی قلم اے ظالمانو ما چی سؤولی کل اگا برسوی اگا بخلق تحکار کوئی خیر دے اس مخکار کوئی یری گئی با تاس دے حجاج بن یوسف ما تحتی یری گئی با خو خط بگورے صدر تلیکما خط دا پاسے اولی گل
خطبه ویل او به عجیب کلمات ویل هغه خطه د بنو عباسیو دور کې پروتو ډېر دورونه هغه خط سنبال ساتلی شوی. حجاج بن یوسف ته خط راځي، خط کې لیکلی دي اے حجاجا زه په حق یم په شان د عثمان ابن عفان. التا چې مصریانو ظلم کړو تا د مصریانو په قدم قدم کې خودو او عبدالله ابن زبیر میں د عثمان په قدم قدم کې خودو. نو کو عثمان ابن عفان تا د شهادت نه بعد جنت ملاویږي، عبدالله ابن زبیر وی ما تبم ملاویږي. او یاد ساتا اغي مصریانو کې د چا چې د عثمان په بدن باندې چاړه لګېدلې وه، د چا چې لاس کې د عثمان رضی الله تعالی عنہ د وینې رنگ په لاس کې پاتې شوی و، د چا توره چې په هغې مرۍ رنګ شوې وه الله د هغې نه ګوتې غورځولې وي. اے حجاج انشاءالله تا نه بم ګوتې د مرګ نه وړاندې غورځېږي. دا کرامت دی، دا د عبدالله ابن زبیر کرامت دی. اے حجاج بن یوسف ته هماغه بیماري ولګېدله نو څوک ورته راغی علاج نه کې، هر سړی په ځان پوهي کنه وایي نه 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 علاج سره معامله نه ده. ویا خواشي چې را نږدې کېږي کرنټ راته میلاویږي او د بدن نه دا ګوتې دا بندونه یو یو بند به غورځېدو یو یو بند به غورځېدو او سخته تبه وه. اسما بنت ابي بکر هغه دعا کړې وه چې یا الله ٹھیک ده زما زوی خدا ارمان کړو چې ما ته ناشنا شهادت راکا چې زمانه وړاندې چاته نه ملو، خو اے حجاج زما زوی دی بدرنګ نه کو ځان دی بدرنګ کو دی چې شهید کو نو خجوره کې رازوړن کو. باب فهد باندې چې تاسو را دننه شي دلته یو وستنه ده، دلته مخکې باب عثمان رضی الله عنه د دې باب فهد طرف ته بیت الله شریف کې دا دو دروازې وي، په دغه باب بران نه وتلی او په باب عثمان به وتلی. دا به دور کې د حجاج بن یوسف نه بعد به دا بند شوې دا دروازه دی وجنه چې بیا به هر سړی خپل خپل دروازې کلاوي نو هغه دروازه به بند کړه. دی باب عثمان ته مخامخ یو د قجوري تنه ولاړه وه او هغه قجوري تنه د ډېرو حکومتونو د وړاندې پاتې شوی وه. بیا هر یو دور او زمانه کې بیا چې کوم حکمران راغلی هلته داسې یو نشان جوړ کړی اوس په هغې باندې ستنه ده او هغه ستنه باندې تور لیکل کړي ماشاء الله پې لیکلي. اوسه پورې به دا لیکلي دې نه بعد راته پته لګي نه ماشاء الله. دا هغه ستنه وه، دا هغه قجوري تنه وه چې د کې عبدالله ابن زبیر شهید دا رازوړندو. نو مور یې ورته راغله داسې میندې وایه مړه که زمونږ داسې میندې وای نو کیدای چې اسمان یې ځمکې ته رسولی چې دا خو د پیغمبر علیه السلام دپاره لاړو او دا خو د اسلام دپاره لاړو. عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه حجاج بن یوسف دا بلګی راک حجاج بن یوسف یو کس ورته انتخاب کو، یو کس ورته انتخاب کو څه دپاره دله ټالۍ ورکوه د خپې نه نیسه او دله ټالۍ ورکوه چې دا داسې ځي راځي او خلق ګوري. مور یې ورته راغله دا ډېر سخت د درد نه ډکه خبره ده، په ایمان یې ووایه چې ستا زوی راځوړن دي او ته ورته لاندې ولاړی. اسما بنت ابي بکر رضی الله عنه چې دا عنها ولیدله ډېر زیات یې زړه خراب شو. بچی دی که نه او بیا هغه بچه دی ما خو تاسو ته ویل چې مدینه منوره کې د مهاجرینو بچی نه بچی نو دا ډومبی ماشوم دی نو پیدا کېدل هم عجیبه دي خو تللي دنیا هم عجیبه دي. دا د پیدا کېدو نه عجیبه دي، پیدا کېدل یې ځان ته خو اوس تلل د دنیا نه دا ځان ته یو صورت اختیار کو. عزیزانو حجاج بن یوسف یو کس ته وایي ټالۍ ورکوه دمه ورته مه کوه چې درنه اوندرېږي سزا ورکومه. څوک چې زما مشري نه مني سزا به دا وي. عزیزانو مور رالا مور ورته مخامخ ولاړه ده ورته وی اے بچوړیا څه په عجیبه سورلۍ باندې سورې، اے بچوړیا
سپ عجیب سورلی باندې سورې را کوزیږي نا و بچیانو راخت شا کم کس چې ولاړ دې پړې خپکی ورتا چولې را غرزي اداسي ډالۍ ور کوي زکه د حجاج ظالم اډر دې مور ورته وستا ډیپټي بسو پوری وی اے نوجوانا دمرا غټا ډیپټي درته ملو دا خو هغه پاپې وا دا خو هغه خپوا چې سرداری کونین راغی زما خور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ مبارکتی نوڑان دیرالا ما توی خورجانی ما لم خریاراکا محبوب مبارکی خکلی دا نبی علیہ السلام سترگو مبارکو تمالی دل اسما ورتوی زما د بچی خپو باندې لاسونه اخود لی دی ورتوی سمزیدار پاپی دی او بدبختا تا د اغی چا بخپکی پڑے اچولے دے چی سرداری کونین بویل سمزیداری پاپی دی و بدبختا پڑے دی ادروا چی د بچی پخپو باندې لاس کے دما ننی دوی مورز دا زما د بچی پاپے گرمی دی کہ یخی دی د بچی پاپو باندې لاس کے خودلو اگا کستوی اللہ نہ حیاء کا ننک حکمران حج دا حجاج دے داسی ورز را روان دا اللہ باواز کی لمن الملک اليوم لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار گورا خدے باواز کی اید دنیا حکمرانانو یا معشر الجن والانس ان استطاعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان یا بدبختا زد قرآن آیتون درتوئے ما وینا گہانا دی پڑی والا پلاس باندے در آگے لاسی درن شلو پڑے تی خطا شو بی بی اسماء ورتوئی اے بچڑیا زر زر کوارا کزیگی کنا ہونا کی زرن دے اسماء رضی اللہ تعالی عنہ چا روان اکڑا رازا حجاج ظالم را روان دیتا تب صدمہ ارسی مشکات شریف کی حدیث مبارک دے اسماء رضی اللہ تعالی عنہ میں ناست ادا حجاج بن یوسف ورتا خطرہ اولی گلو کورتا و خطو تراغے او سا عجیب باریک الفاظ و تلکلی علماء پا دی پویگزاغ الفاظ نویم کنزلی ورتا کڑے وی او د کنزلو سرائی نور دا سے دا پیغور نڈک الفاظ دخلی نخطلیو اسماء رضی اللہ تعالی عنہ مبارک جواب ورتراغے وی سوگ او سوگ غواری سوگ دے و سوگ غواری وی دا حجاج بن یوسف پیغام دے و تا غواری ویلی ورطا اوچ اے حجاجا واللہ العظیم دا اللہ نا دی زلیل غوارم اللہ دی پا اگا گتو باندے دا سی بیماری او لگوا چی ورطا گورو دا بندون در نغرزی گی او زمان استا ملاقات بنکی گی زبدا استا شکایت جناب رسول اللہ تکوم دروازے کھڑا پہ بند کرل زا او انشاءاللہ دے کورتا بی جہل نہ دے ران وطلے تب سنگ زما کورتا را دن نکی کے دروازے بند کرے او اسماء بنت ابی بکر اللہ تسجدہ لگولا یا الہ العالمین دی خط کی ظالم دالی کلی دی چی سر کی بدرتا پڑے واچوما ویختو کی بدرتا پڑی واچوما او د بچی پشانتی بدی ونکرا زرندکم یا الہ العالمین زما بدن خو زبیر نالاوا بلچالی دلے ندے دا بدن خو بلچا ندے لی دلے زیدرانا واغستو کہ زما سل زامنم تارا کرے وے ستا پلارا کی دی ٹھول قربان شی خو یا اللہ گورے وہ زما دا پردے مسئلہ دا زد رسول اللہ خینائی ما زد ابو بکر صدیق لوری ما اللہ زما پردہ اساتا زما سو اساتا پردہ اساتا اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ یاد ساتے اللہ رب العالمین حجاج لا
وی حجاج و چې ما درې ځله اقدام وکړو چې د اسماء رضی الله تعالی عنها د هغې بې عزتي وکړم، خو زه الله قادر نه کړم. نو لاسونه یې غوښې روانې وې. ورته ویلې اطبا مه راوله، ډاکټران مه راوله، زما د علاج سوچم مه کوئ، زه جوړېږم نه، زه جوړېږم نه، زما بدن به روان وي، زما نه به اعضا کټ کېږي، زما نه به بدن جدا کېږي. ورته وی دا ولې ستا علاج کېږي نه؟ وی نه نه نه. وی ولی؟ وی ما ته اسماء بنت ابي بکر ازار کړی دی، ما ته اسماء رضی الله تعالی عنها ازار کړی دی، زه جوړېږم نه، زما د بدن نه به دا اعضا ټول کټ کېږي، ختمېږي به، دا ګوتې دا بندونه دا به هر څه غورځېږي. حتی تر دې چې وی حجاج بن یوسف آخری حالات شو. وی دا سترګه، وی حجاج بن یوسف وی چې څوک لګی دی او زما په سترګو کې چاړه وی، زما نه سترګې را اوباسي، یوه سترګې وړاندې را ووتله او د حجاج په دې مخ را روانه ده. الله به داسې کوي. ګورئ نو زما مقصد دا دی عزیزانو چې د دې حکومتونو دپاره او منصبونو دپاره مقصد مې دا دی، د دې مشرۍ دپاره، د دې دنیا د شهرت دپاره موږ ځانونه بدرنګ کړل، خو هېڅ مو حاصل نه کړل. د الله جل جلاله د معرفت صادر پسې تلاش شروع کړي. پرون ثوابۍ کې جناب اعزاز الحق صاحب ولی کامل هغوی تشریف فرماو، ما یو خبره وکړه او ټول علماو تقریبا په سوونو طلبا فارغ شو. نو ما هلته یو خبره وکړه، ما ویلې رونو زما یو درخواست دی علماو ته، عوامو ته، طلباو ته، د پیرانو حضراتو، مریدانو ته، تبلیغی حضراتو ته او څومره مسلمانان چې دي ټولو ته یو درخواست دی چې رونو دو شیانو ته توجه وکړئ. یو استغفار ډېر ډېر وایي. څه شی وایي؟ نو ما وړاندې په بیان کې عنوان داسې ورکو چې کپړې خیره نشي، په څه پاکېږي؟ جواب راکړئ، په څه پاکېږي؟ په څه پاکېږي؟ په صابون باندې. او یاد ساته چې ستا زړه خیرن شو دا په استغفار پاکېږي. پرون یو ډېر نیک انسان دی، مخلص انسان دی، هغې بیمارو د هغه تپوس هم ورتاو شم. وایي زه د خپل مرشد په دربار کې ناست وم، وایي هغه راته څو خبرې وکړې. وایي یو یې راته دا وویل چې حرام نه دی خو دا پارامي چرګوټي ډېر مه خوره. وایي یو یې دا راته وویلې حرام نه دی خو دې کې څه عجیبه صفات شته دی. وایي ما ویل یاره زما خو کورنۍ م ورسره نه لګي. وایي یو یې دا راته وویل چې او دویم یې دا راته وویل چې د نظر حفاظت کوه، او دریم یې راته څه وویل چې جامې خیره نشي په صابون انځلی شي، خو چې زړه خیرن شي او په ګناهونو سړی رنګ شي نو هغه په استغفار پاکېږي. نو په استغفار کې څو فایدې دي. یوه فایده دا ده عزیزانو چې موږ